بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو، بین الاقوامي تعلقاتو عیار چې کوم مضمون دی نو په هغې کې ویلی شي چې nothing is permanent in international relations but national interest. چې په نړیوال تعلقات چې دي د ملکونو په منځ کې چې کوم تعلقات دي نو په هغې کې مستقل هېڅ څیز نشته. که چېرې مستقل پکې څه دي نو هغه صرف او صرف قامي مفاد دي یا قامي ګټه وي. هر یو ملک هر یو هیواد هغه خپله قامي ګټو ته ګوري نو بیا خپله فارن پالیسي هغه شان ترتیب کوي. لکه د دې یو ښه مثال موږ دا ورکولی شو چې ګورئ په دویم جنګ عظیم کې امریکا او جاپان د یو بل د وینو تږي او بیا د دویم جنګ عظیم نه پس دوی په یو بل باندې د ټولو نه زیات مین شو. دغه شان د ایران کې د اسلامي انقلاب د راتلو نه مخکې د ایران او د امریکې ډېر ښه تعلقات وو، خو د اسلامي انقلاب د راتلو نه پس د ایران او د امریکې هغه سخته دښمني ده چې کله په دنیا کې یو سوپر پاور یې هغې د یونیپولر ورلډ وایي، چې کله دوه وي نو بیا ورته بایپولر ورلډ وایي، او چې کله د دوو نه سیوی نو بیا ورته ملټي پولر ورلډ وایي. نن یو پیرې ته بیا دنیا د یونیپولر نه ملټي پولر جوړه شوې ده او په دنیا کې درې غټ طاقتونه دي چې هغه امریکا، روس او چین دي. نو چې کله هم په دنیا کې د یو نه سیوا یا د دوو نه سیوا سوپر پاورز دي نو بیا په دغه وخت کې د دنیا د نور ملکونه او نور هیوادونه چې کوم دي نو دوی ډلې وپرې شي، څوک د یو سوپر پاور طرف ته شي، څوک د بل سوپر پاور طرف ته شي. نن په دنیا کې کرنٹ ګلوبل پالیټکس چې دي نو د هغې جایزه اخلو چې ګروپونه څو دي او په کوم کوم ګروپ کې کوم کوم ملکونه شامل دي. پاکستان به کوم طرف ته دی، یو ګروپ قیادت خو امریکا کوي، د بل ګروپ قیادت روس او چین کوي. نو مطلب دا دی چې سوپر پاور درې دي، ګروپونه دوه دي. ولې ګروپونه دوه دي؟ ځکه چې چین او روس چې کوم دی نه په یو ګروپ کې دی. د هغې شیر نیشنل انټرست دي، د هغې قیادت یې چې امریکا کوي او مغربي بلاک ورته ویلی شي نو په دې کې د یورپ ټول ملکونه دي امریکې سره. دویم پکې چې کوم دی نو هغه ملکونه چې 5 آیز ورته هم وایي چې هغې کې انګلیش ویلی شي لکه امریکا، کینیډا، برطانیه، استرالیا او نیوزیلینډ، یعنې چې د نسل انګریزان دي دا هم په دغه ګروپ کې دي، د امریکې په ګروپ کې دي، د امریکې ملګري دي. بل طرف ته پکې په ایشیا کې څوک دي؟ اسرائیل په ایشیا کې د امریکې ملګری دی، جاپان د امریکې ملګری دی. جاپان ولې دی؟ جاپان ځکه دی چې جاپان بل طرف ته چې کوم ګروپ دی نو په هغې کې چین دی چې دنیا کې کوم ایشوز دي نو په هغې باندې په هغې کې د جاپان او د امریکې هغه سټینډ هم تقریبا یو دی. بل طرف ته چې دی هندوستان، انډیا چې هغه ویلی شي چې لږ وخت پس په هغه هم د سوپر پاور په سب کې په قطار کې ودرېږي. نو دا هندوستان چې دی نو دی هم د امریکې په ګروپ کې دی، په بلاک کې دی. اوس جایزه اخلو چې بل طرف ته چې چین قیادت کوي په دغه ګروپ کې څوک دي نو روس خو ورسره دی. خو اوس که تاسو نه څوک دا تپوس وکړي چې د چین او روس چې دي نو په دې کې زیات طاقتور څوک دی نو ملیټري پاور چې دی، ډیفینس چې دی هغه د روس ډېر طاقت دی، ځکه چې روس خو مخکې هم سوپر پاور وکړه او روس کله ټوټې شو او دوی د امریکې د مقابلې نه و نو دوی خو اکنامیکلي خراب شوي وو. یوکرین یې ښه مثال دی چې په یوکرین کې هغه دی روس ناست دی، د روس جګړه ده خو ټول مغرب او مغربي بلاک چې را یو ځای کړي د امریکې سره څوک هم روس ته مخې ته راتلل د هغې ضرورت پکې نشته. یا چې څنګه په 2011 کې په شام کې د بشار الاسد خلاف خلک راپاڅېدل نو څنګه چې موږ تاسو ته پته راکنه چې خلک وایي چې امریکا په یو ملک کې د حکومت خلاف شي نو بیا هغه حکومت نشي چلیدی او هغه حکومت امریکا بیا ډېر زر لرې کړي او د بشار الاسد حکومت یې لرې نه کړه. ولې؟ ځکه چې روس ورته راغی میدان ته او روس امریکې ته مخامخ ودرېده. اکنامیکلي که موږ ګورو نو بیا چین ډېر زیات مخکې دی. اوس د روس او د چین اتحادیان څوک دي؟ ایران اتحادي دی. ایران ولې دی؟ ځکه چې سعودي عرب دی بل طرف ته دی. ښه دغه شان بیا افغانستان دی. افغانستان د اشرف غني افغانستان د امریکې ملګری و او د طالبانو افغانستان د روس او د چین ملګری دی ځکه چې دغه امریکې سره نالګي ده. بل طرف ته پاکستان دی. نو پاکستان چې ټول عمر د امریکې په بلاک کې پاتې شوی دی، د امریکې اتحادي پاتې شوی دی، د امریکې په اشارو چلیدلی دی او تر دې پورې چې د روس خلاف یې 10 کاله جګړه کړې ده په افغانستان کې د امریکې دپاره. نو هغه پاکستان اوس په دې ګروپ کې ولې دی؟ ځکه چې د چین ملګری دی که نه. نو چین او امریکې دوه آپشنز چې کله پاکستان له ورکړی شي نو بیا پاکستان د چین سایډ ته ځي نو ځکه دلته راغلی دی. بل د پاکستان چې اوس کومه فارن پالیسي ده او په هغې کې خپلو مفاداتو ته ګوري نو دا یو ګروپ هغې دپاره ښه ښکارېږي. او بل پکې ځکه چې د امریکې پالیسي اوس پرو انډیا ده نو چې کله د امریکې پالیسي پرو انډیا شي نو د دې مطلب دا دی چې انټي پاکستان ده. نو ځکه پاکستان په دې ګروپ کې دی، شام په دې ګروپ کې دی، څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې د روس کلک ملګری دی. دغه شان عراق او نور د افریقې څه اهم ملکونه چې دي هغه هم دې طرف ته دي او ساوت امریکا بریاعظم چې دی چې په هغې کې کیوبا، وینزویلا، دا برازیل دا هغه ملکونه دي چې د امریکې سره په څه ناڅه خبرو باندې اختلاف دی نو هغې هم بیا د چین او د روس ملګري دي. او اوس که د تنظیمونو خبره وکړو نو د امریکې چې کوم بلاک دی نو د هغې یو اهم تنظیم چې دی نه نیټو دی او نیټو خو هم د یورپ ته دفاع لپاره د چا نه؟ د روس نه. او بل چې د دوی کوم دی هغه G7 دی اهم تنظیم او بل پکې عام تنظیم یورپي یونین دی
او دی بل طرف ته کوم غواړي ټول دي برکس ته اگر چې برکس کې انډیا د بل طرف دی دا شان شنګای کوآپریشن اورګنایزیشن دی او د ټولو اهم او خو چې کوم دی نه هغه بیا د د چاینا د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو بي آر آی چې کوم پروګرام دی چې سیپک په کوم شامل دی هغه ملکونه چې کوم د چین د ترقیاتي پروګرام چې دی دغه حصہ ده نو دا د په اکچوال کې د چین ملګری دي په هغه کې څو یورپی ملکونه هم دي ځکه چې هغه خپل مفادو ته وګوري د هغه د مداخله چې چین سره دښمنی چې دا ځان له خپل په خبر باندې ول دي نو هغه د امریکای ملګری هم دي بل طرف ته چین سره هم دي اوس اخره کې چې کوم دی د ویډیو اخره کې به دا وو چې آیا دا سم څه شته چې هغه نیوټرل پاتې شوی دي نو د سړی جګړې په دور کې هم په 1961 کې غیر وابسته تحریک به ورته ویل غیر جانبدار ملکونو یو تنظیم جوړ شو چې قیادت مصر هندوستان او یوګوسلاویا کو نو نیم به ورته ویل نان الهند موومېنټ اوس هم په دنیا کې داسې شته یو ګروپ نشته او داسې ملکونه شته چې هغه نه یو بلاک دي نه بل بلاک دي یا داسې ملکونه دي چې هغه یو سره ډیر ښه تعلق دی بل سره هم دي لکه ترکی چې یو طرف ته امریکای کې په نیټو کې شامل دي او بل طرف ته روس سره ډیر کلوز دي دغه شان قطر یو ډیر وړوکی ملک ته خدای فارن پالیسی زمونږ لپاره د پاکستان غونډه کې ملک لپاره ډیر لکه یو نمونه ده چې ګوري دا قطر چې یو طرف ته د امریکای ملګری دی او یو ډیر وړوکی ملک دی خو بل طرف ته د حماس مشران چې د قطر کې نهستي یو طرف ته د امریکای ملګری دی بل طرف ته د طالبانو دفتر چې ونه هغه په دوحه کې او په قطر کې یو طرف ته د امریکای ملګری دی او بل طرف ته د ایران ملګری دی دغه شان عرب ملکونه چې اوس دي نو سره د دې چې تر اوسه پورې عربیان د امریکای ملګری اوس یو ملګری دي امریکای سره خپل تعلق نه خراب کړي خو روس سره خپل ځای چین سره خپل ځای باندې خپل تعلقات مضبوط کړي دي نو اوس اکا چې موږ د ویډیو په سر کې څنګه وی چې هر یو ملک قانون مفاد او ته قانوني ګټو ته ګوري بیا خپل فارن پالیسی جوړي په دې ویډیو کې ما دا ګروپ پالیټکس چې په نړیوال سټیج باندې 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 باسو کو بل ویډیو کې بل موضوع سره راشو تر هغه پورې را اجازه راکړئ الله پامان